درې مهمې جملې زده کوو. که موږ وایو هغه ځي مذکر یعنې هلک نارینه هغه ځي په الماني ژبه داسې وایي er geht هغه ځي. که وایي هغوی یا دوی ځي زیات کسان وایو. که مؤنث وي یا مذکر وي پروانه کوي دواړو ته استفاده کوي وایي sie gehen ځکه راغلی چې دا موږ سره پرسونال پرونامن پلورل مطلب زیات کسان دي. دوی ځي یا هغوی ځي. که وایو زه ځم په الماني ژبه داسې وایو ich gehe زه ځم. دا ټول په اوسنۍ زمانه کې جملې دي زده کړئ. کمالجي صاحب پوښتنه کړې ده چې په der die das einen باندې ماته ویډیو جوړه کړه. په دغه ویډیو کې به der die das باندې وړه غوندې ویډیو جوړوم. ما مخکې هم په دې باندې ویډیوګانې جوړې کړي دي. که تاسو اکاونټ ته داخل شئ دوستانو په دې باندې اول ډېر زیات سر مه خوږوئ، ځان پرې پوه کړئ. په لنډه ویډیو کې درته وایم der استفاده کېږي مذکر ته، دی استفاده کېږي مؤنث ته یعنی ښځینه، داس استفاده کېږي خنثی یعنی بیجان شیانو ته. مثالونه جوړوم. der Hund بیا د بې د معافي سپی ته مطلب موږ استفاده کوو der. ولې دلته دا مذکر ده چې په انګلیسي کې دې ته مسکولن وایي، مسکولین مذکر ده. مثال der Hund. بل مثلا دی د مؤنث دی کتس پیشو، دا پیشو دلته چې دا مؤنث ده. اوس دا موږ نسو چک کولی چې دا څنګه موږ پیژنو دا ښځه ده که دا سړی ده که دا نر ده که دا هلک ده. دا اصول دي، دا کتابونه لیکل شوي دي. بعضې وخت کې به تاسو ته دس راځي د انسان لپاره، بعضې وختونو کې دغه یو څو فارمولې دي دغه زده کړئ. دس موږ استفاده کوو د خنثی شیانو لپاره. دس خنثی مطلب بیجان، لکه وایو دس هاوس کور، دا موږ ته دلته بیجان سو. دغه درې وړه زده کړئ او مخکې په درد مه خورئ او په دې باندې دوستانو ډېر زیات سر مه خوږوئ. په دا زده کړئ مؤنث ته، مذکر ته او خنثی ته. مجردانو او واده کړو راځئ یو څو مهم لغتونه زده کړو. مثلا اول لغت ده طلاق شوی، په الماني ژبه وایي geschieden. بل وایي کونډې ته وایي verwitwet کونډه. مجرد ledig مجرد. واده کړی یعنی متأهل، په الماني ژبه وایي verheiratet. دوستانو ما سره بل لغت ده نامزد څوک چې نامزد شوي وي. دا لغت په الماني ژبه دې ته څه وایي تاسو یې په کمنټ کې ولیکئ، ګورو چې څوک یې صحیح لیکي. په آخر کې به زه هم درته صحیح لغت لیکم. راځئ دوستانو درې ښایسته جملې درته وښیم، زده کړئ. وایي زه به لږ ناوخته یم. اکثر موږ وایو که نه، وایي زه به لږ ناوخته شم. یو چاته وایي په الماني ژبه داسې وایي ich komme etwas später مطلب یو څه ناوخته راځم یا لږ به ناوخته شم، یوه معنا ورکوي. خو وایي زه وځنډېدم یا زه ناوخته شوم. زه وځنډېدم په الماني ژبه داسې وایي ich habe mich verspätet. زه وځنډېدم. که موږ بیا وایو زه 15 دقیقې ناوخته یم، په الماني ژبه داسې وایي ich verspäte mich um 5 Minuten. 15 دقیقې ناوخته یم. درې جملې دي دوستانو زده کړئ، مه ورنه تېرېږئ ځکه چې روزمره مشکلات مو زما سره دلته حل کړئ. دوستانو درې جملې درته جوړوم او واقعا روزمره ژوند کې استفاده کیږي. وایي زه دا کولی شم. تاسو یو څوک څه وایي چې ته کوم کار کولی شې، تاسو ورته زه دا کولی شم. په الماني ژبه داسې وایي ich kann das machen. زه دا کولی شم.
که موږ تاسو وایي یا موږ چاته وایي ته دا نشي کولی په الماني ژبه دا جمله داسې وایو du kannst das nicht machen du kannst das nicht machen که دا جملې په سوالیه کې کوو په پوښتنه کې کوو په الماني ژبه داسې وایو آیا ته دا کولی شي پښتو کې وایي آیا ته دا کولی شي په الماني ژبه داسې وایو kannst du das machen kannst du das machen آیا ته دا کولی شي که موږ چا نه پوښتنه کوو څومره وخت کې به یې وکړې څومره وخت کې به یې وکړې دا جمله په الماني ژبه څنګه وایي تاسو یې په کمنټ کې ولیکئ دوستانو راځئ مهمې جملې زده کړو ډېرې مهمې دي وایي په لاره کې په الماني ژبه وایو auf dem Weg په لاره کې که تاسو چاته وایي زه په لاره یم مطلب روان یې په لاره یم په الماني ژبه داسې وایي ich bin auf dem Weg زه په لاره یم دوستانو که وایي زه په لاره کې یم په الماني ژبه بیا داسې وایي ich bin im Weg هلته و زه په لاره یم دلته وایو زه په لاره کې یم دوه جملې داسې سي یوه جمله په لاره کې auf dem Weg دوستانو که موږ چاته وایو کله را رسیږي په الماني ژبه دا جمله څنګه وایو تاسو په کمنټ کې ولیکئ نعمت الله ورور یو پوښتنه کړې ده چې باون او مخن کې زه همیشه مشکل لرم دوستانو راځئ چې پوه یم کړم باون وایي جوړول څنګه جوړول دا یو مشخص لغت ده چې کله تاسو کورونه جوړوئ بلډینګونه جوړوئ داسې نور مطلب موټرې جوړوئ یا نور څه شی جوړوئ مطلب دغه وخت موږ استفاده کوو باون مخن موږ نشو استفاده کولی مخن یو عام لغت ده تاسو جوړول ته هم استفاده کیږي خو دغه وخت ساختماني کار دی کې موږ مخه نسو استفاده کولی لکه وایو زه اوس یو کور جوړوم په الماني ژبه داسې وایي ich baue jetzt ein Haus زه اوس یو کور جوړوم بیا زه یوه وقفه اخلم یعنې دمه اخلم په الماني ژبه داسې وایي danach mache ich Pause نو دا مخن چې دا یو عام لغت ده تاسو اخیستلو ته هم استفاده کولی شو جوړولو ته هم استفاده کولی شو یو کار کولو ته هم استفاده کولی شو خو باون استفاده کیږي خاص د ساختماني کارونو ته کورونه بلډینګونه داسې نور ساختماني څومره کارونه دي تاسو استفاده کولی شئ باون او مخن عام لغت ده هر څه چې لپاره استفاده کولی شئ خو د کور جوړولو لپاره نه استفاده کیږي یو څو مهم لغتونه زده کوو سره د ارټیکلو مؤنث او مذکر دواړه زده کوو ډاکټر مطلب مذکر ده سړي ته وایي ډاکټر ته وایي په الماني ژبه der Arzt ارټیکل موږ ته راغی der اکثر مطلب دا مذکر ته استفاده کیږي د دې مؤنث ته ډاکټره ښځه ډاکټره په الماني ژبه وایي die Ärztin ډاکټره ښځه مؤنث ته بل دا استاد مذکر یعنی سړی der Lehrer استاد مذکر ده موږ بل وایو استاده ښوونکی پس ښوونکی ده لاندې ښوونکی یا استاده die Lehrerin استاده دی مؤنث ته راځي دلته بیا مذکر ته راځي زده کړئ څلور مهم لغتونه دوه جملې زده کوو دوستانو شین چای وایي زه شین چای څښم په الماني ژبه داسې وایو ich trinke grünen Tee وایي شین چای ته چې په دې وضع کې ډېر زیات مهم ده رزمات نبات او بل وایي زه خرما خورم یعنې خرماګانې ورته ایښي دي وایي زه خرما خورم په الماني ژبه داسې وایي ich esse Datteln وایي زه خرما خورم دوستانو یوه جمله زه وایم په خوله باندې تاسو په کمنټ کې ولیکئ څنګه وایي وایي زه شین چای له خرما سره څښم وایي زه شین چای څښم خو له خرما سره نو دا جمله په الماني ژبه څنګه وایي تاسو په کمنټ کې ولیکئ